ها دا اسکندر ذوالقرنین دی لګیا دی په دنیا باندې قبضه کوي، دنیا باندې قبضه کوي، یو ملک فتح کوي، بل ملک فتح کوي، چین ته ورسېده، دنیا قبضه کړه، چین ته ورسېده. د چین یو شهزادګۍ وه ډېره زیاته هوښیاره وه، هغې چېرته د تصویر پیدا کړی چې دا سپین سړی دی چې په دنیا پسې نښتی دی، یو ملک هم فتح کوي، یو بل ملک هم فتح کوي. خیر هغه خو د یو ښه مقصد دپاره فتح کوله چې دا ملکونه به فتح کم او اسلامي خلافت او د صحیح طریقې سره به په دې کې د اسلام د احکامو تنفیذ به راشي. اوس امریکا هم لګیا ده، یو ملک نیسه او بل ملک بل ملک نیسه، دا خو خپل غرض دی پکې چې چا نه به تیل وګټم او چا نه به ډېرې جواهرات وګټم او چا که نه څه شی دی پروټین دی او که څه نوم نومره یې شراته هغه ایټم بم کې څه استعمالیږي. نو دا ساعتونه او دا قصې پسې به پکې د هغه ملکونو ته ورسون کې دا معدنیات او ذخایر قبضه کم، لیکن د هغه مقصد جدا و. نو د چین یو شهزادګۍ وره د تصویر یې چېرته په چا جوړ کړی و او ځان سره یې ښودی. دی چې کله په چین علاقه باندې حمله کوي نو فوجونه یو طرف ته مخ کېښودل، چې حمله کوو نو د فقیرۍ لباس واچو، بلکل د فقیرۍ ځان نه یو ملنګ جوړ کړ او فوج ته یې وي زما د حکم انتظار وکړئ دلته کښېنئ، زه به د فقیرۍ جامه کې په خپله ځم حالات ګورم، معلومات کوم چې حمله د کم طرف نه وکړو، د بل چا باندې اعتماد مې نشته، او علاقه ګورم، د هغې فوج به وګورم، د هغې وطن به وګورم. نو جامې بدله کړه چې ما څوک ونه پېژني او د ملنګۍ او د فقیرۍ لباس یې واچو او ورننوت. چېرته هغه شهزادګۍ بره ناسته وه په خپل محل کې او دې یې صحیح کړ، ملنګ یې صحیح کړ. چاته یې ویل تاسو ورشئ دا ملنګ نه مټه ونیسئ، ما یې راولئ، یې راوست دې سره خو یې تصویر پروت و، کلک یې د مټه ونیوه. او دا خو ته بادشاه ګیر شو، ایله زمونږ ګوتو له خدای راوستې او ورته یې جیل کې واچوې. فوج هلته فوج ته پته هم نه لګي چې زمونږ بادشاه خو شهزادګۍ ګرفتار کړ. هغې خو وایي چې زمونږ بادشاه تللی دی، خپل معلومات کې راځي به د حملې حکم به کوي، منځ کې ګرفتار شو. شهزادګۍ حکم وکړه، شهزادګۍ ته هم پته وه چې د ده د فوج طاقت مونږ نشو لرلی، که دې مونږ مړم کړو نو بیا به زمونږ ډېره بده ورځي. اوس خو ځکه زمونږ بادشاهي ونیسي جوړه ورسره وکړو نو مونږ جمدي خو به پرېږدي که او که چېرته دې مړم کړو د ده دونه فوج دی او دومره لښکر د دنیا قبضه کړه، مونږ به هم قبضه کړي، بیا به رانه انتقام لري چې ستل به راسره کوي، وجنو یې نه خو یو طریقه باندې ولې اصلاح کوو. دا بادشاهي هم په عقل کېږي، په بې عقلۍ ګرانه ده. جیل کې واچوه، حکم یې وکړه د جیل داروغه ته چې ډوډۍ پې بنده کړي، اوبار ته پې بند کړي، کیف یې پې بند کړل، 3 ورځې پسې ځان ته حاضر کړل. هغې شهزادګۍ قیمتي لالونه او جواهرات او سره زر او سپین زر د دنیا چې کوم قیمتي هیرې دي ای ورته مخې ته کېښودې. بادشاه سلامت اوږې وی او ډېر اوږې، تږې مې وی او ډېر تږې م، وی د دنیا قیمتي شی مې درته کېښود، په دې د خپله تندم ختمه کړه، لوږه دې م ختمه کړه. بادشاه لاندې ګوري، سلطان اسکندر لاندې ګوري، وی شابه که نه دا هیرې دي قیمتي، د یوې یوې هیرې په کروڑونو درهم قیمت دی، د یو لال کروڑونه درهم قیمت دی. زما بادشاه کې چې مې کومې قیمتي هیرې او سونا او هر څه لیدل دته مې مخکې ایښودې دي، شابه په دې خپله لوږه ختمه کړه، په دې د خپله تنده ختمه کړه. نو دې ورته وي دا خو نه خوړی شي او نه څکې شي، دوی خو د ما لږ او تنده نه ختمېږي. وي همدا شی در کوم، بل شی موږ سره نشته. ده وله دیکه ورکړه، وي دا مې نه دی پکار، دې وخت کې دا ما له فایده نه راکوي. وی خلال شي یو موټی اوربشې او ټکوې وروړی ول. اوربشې اوس لږې قیمتي دي، لیکن مخکې د اوربشې قیمت نو، غریبه غریبۍ کې چې به د چا خوراک و اب اوربشې وي، غنم جوار به چا نه موندل، اوس اوربشې څوک نه موني. یو موټی اوربشې ولا او ټکوې راوړی والا، داسې لږې غوندې د یو 2 پیسو اوربشې ولا او ټکولې او مخې ته یې ورته کېښودې، وایي ده که نه په دې دې لوږه ختمه کوي ډېره سره. هغه اوربشې وخوړی، څنګه شوې؟ وی برابر شوم. وی ګوره بادشاه پته ولګېدله چې ستا د زندګۍ او د ژوند دپاره کم شی ضروري دی. دغه هیرې، لالونه، جواهرات او سره زر په اوربشې وایه، وی اوربشې مې ضروري دي.
وی جون به دې په څه بچ کېږي وی په دې اوربشو به بچ کېږي وی اصر ملک په مخ اغشتی دی د دنیا دپاره کله یو ملک قبضه کې او کله بل قبضه کې او کله بل قبضه کې چې کم کې اوسېدې دونه اوربشې دې پکې کېدې چې ستا ګزاره پې کېده عجیبه ده عبرت خبره ده که نه کم ملک کې چې اوسېدلې دومره اوربشې پکې کېدې چې ستا پې لوږه ختمېده ستا د قوم لوږه پې ختمېده ملکونه فتح کې هیرې ګټې جواهرات ګټې سره در ګټې بلډینګونه او محلات ګټې هغه دې په کار شو اوس دې څه په کار شو هغه شی دې په کار شو ما خو درته مخکې کېښود ذکر یې ورکړه او که هغه د 2 پیسو اوربشې دې په کار شوې بادشاه سلامت دغه اوربشې وخوره چې آخرت ته پرې روغ لاړ شئ هیرې جواهرات فایده نه درکوي خو پوه شو وی ځه شهزادګۍ ورته وی در باندې مې رحم وکړه څه درته نه یم په مقدقه بادشاه فوج ته حکم وکړي بس دا ما دپاره عبرت دی ځای چې زه فوجونه واپس کړي نور مې د دنیا کټ او د دنیا فتوحات نه دي په کار بس ځای فوج ته حکم وکړ ډېرې علاقې مو فتح کړې خپل رب دې نه پس راضي کې او د اوربشو ډوډۍ وخوری مال پرېږدی دولت پرېږدی ولتنظر نفس ما قدمت لغد دا سوچ به وکړو چې مونږ قیامت له الله له څه پوړي دي او څه مو ګټلي دي حدیث پاک کې راځي یو سړی ډېر زیات مالدار د قیامت پر ورځ به الله ځان ته مخامخ ودرئ بنده ما خو دله مال درکړی و که نه څه دې پکې کړي دي دولت مې درکړی و څه دې پکې کړي دي دی وایي الله ما خو پکې دونه تجارت وکړه که نه چې تا ماله زر راکړی او ما ته کورونه درله جوړ کړل تا ماله سل راکړی او ما دې درته ارګونه جوړ کړل بلا بلډینګونه مې ترې جوړ کړل او ډېرې زیاتې مې کړې هغه پیسې او ته ما پرېږده چې دنیا ته لاړ شم چې دلی راوړم الله ورته وایي حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي شا پرېږده مخکې وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي دنیا دې ختمه ده اوس هغه دنیا دې اوس نشته ولتنظر نفس ما قدمت لغد وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي دې به ښي طرف ته وګورې الله مخکې غوسه نشته مخکې به وګورې الله اسم نشته ګس طرف ته به وګورې الله اسم نشته وی شا پرېږده چې مال دې ډېر کړی دی خو الهاکم التکاثر د دې مال ډېروالي غافل کړی وي د دې مخکې ژوند نه که نه د آخرت د ژوند نه وی لا صفونه به فرشتو ته حکم وکړي وبنیسي او اخر جهنم ته به ورغورځار کړي رونو مونږ د دنیا مال او د دنیا د مال ګټې د دنیا جاه منصب او د دنیا دولت او د دنیا حرس او د دنیا مالونو دی غافل کړي و آخرت امیر کړی دا مونږ چې دا جنازه په دا مړي کوو نو مونږ په دا کور په جومات کې ولې نه کوو لکه دلته جنازه کېږي که دلته ولې نه کوو مقبرې له به ځو او بیا شریعت وایي نبي علیه السلام فرمایي چې جنازه دې په مړي وکړه ورسره ایثار چې تر دفنه پورې چې 2 قیراته ثواب دې وشي دې کې څه فایده ده اوړي کې به هم چې مقبرې له ځې او ورسره به ایثارېږي او په ژمي کې به هم ځې ایثارېږي به وخت هم ضایع شو دا دې دپاره چې دا مړی په خپلو لاسونو یوسئ او دا مړی په خپلو لاسونو قبر ته ښکته کړي او دا مقبره کې د پلار ووینې چې او بابا مې ماغه دی پروت دی ورور ووینې چې رور مې ماغه دی پروت دی او کور والا مو ویلې چې هغه دی پروت دی او بچی مو ویلې چې هغه دی پروت دی زه م ورپسې را روان یم چې ته عبرت والې عبرت کفا بالموت واعظه عبرت والې نو حسن بصري عبرت واغشت چې عبرت یې واغشت څه ته جوړ شو جناب یو د ده په علاقه کې یو سړی دی ابو عمر چې څه ګناه تېر شو قرآن ته هېر شو قرآن یادول ګران کار دی ورونو یاد وساتئ ګورئ قرآن یادول مستحب دی سنت دی یاد ساتلې فرض دی واجب دی یادونو کې دومره ثواب نشته لکه چې په هېرولو کې څونه ګناه ده نو قرآن ته هېر چې قرآن ته هېر شو اوس هم چې داسې څه مسله پېښه چې خلک یو عالم پسې لاړ یو نیک سړي پسې راشي دغه زمانه کې حسن بصري نیک سړی ولا راغی صاحب قرآن نه دا غلطي مې شوې دا ګناه مې کړې ده نو دا بزرګانو په خوا به د علماو بزرګانو سړی له غوندې کلاو چې لږ یو کړو چې آینده دپاره داسې نه کوي وی لاړ شه مکې مکرمې ته هلته یو جومات دی په مینا کې مسجد خیف ورته وایي خیف بني کنانه د هغه علاقې نوم دی هلته زما یو استاذ داس دی هغه ته ووایه دعا به درله وکړي الله به درته قرآن را یاد دی پیاده لاړ صاحبه د بصرې نه عراق نه ځه دا خو بلا مزل دی مکې مکرمې ته ورسېد دی پخپله وایي وی چې مکې مکرمې ته ورسېدم بیا هغه مینا هغه جومات ته لاړم وی د مازدیګر وخت نه لږ مخکې ورسېدم وی چې ور ورسېدم نو هغه چې کوم سړی راته تپوس مې وکړ د نوم وی چې دا محراب کې ناست دغه سړی وی ما وی چې ودرېږه دا خرش دی څوک ته دعا غواړي څوک ورسره لاس میلاوي ملاقاتونه شروع دي ودرېږه چې مونځ چې زه به ورشم
وی یو سړی راغی د مانځه نه مخکې سپین څادر یې په سره چولې و، خو ما ونه پېژن، ما ته شا وه. زه سره یې لاس میلاو که واپس لاړ. وی چې ما مونځ وکړه، زه ورغلم ورته کېناستم. ما ورته خپله مدعا وویل چې صاحب زه د عراق د بصرې نه راغلی یم او ما نه قرآن شریف حافظ یم، امې قرآن مې هېر شوی دی، ګناه شوې ده او ګناه مې توبه ایستې ده، او ته د خدای دپاره ما ته کلمه وښایه، وظیفه وښایه چې ما ته الله واپس هغه قرآن را یاد کړي. وی زما د ده په زنګون د الله ستاسې ښودرې، وی د دا سر داسې اسمان ته اوچت کړه، او چې سر یې را ښکته کړي، ما ته چې سوچ وکړه، وی چې سوچ مې وکړه قرآن مې یاد و، واپس الله را یاد کړی. او تپوس یې رانه وکړه چې توبه دې مضبوطه ایستې ده که نه؟ ما چې او صاحب بس زه معافي غواړم، بیا به نه کوم دا ګناه چې مې کړی د پستومان. وی ما ته وی چې عراق نه چا راولېږلی؟ بصرې نه. مې چې صاحب حسن بصري یاره وی په حسن دی الله رحم وکړي، په دنیا کې د خلکو کې مشهور کړم. تا وختي دا سړی ولیده، دا چې د مانځه نه مخکې سپین څادر والا ما سره میلاو شو، جومات نه وته. ابن صاحب ومیلید خو ما ته شا و، مې نه پېژن. خو تعجب مې په دې وکړه چې دې سړي مونځ ونه کړه او د جومات نه د مانځه نه مخکې ووته. وی دا حسن بصري و که نه؟ دا حسن بصري و. د هر مانځه نه مخکې د عراق د بصرې نه دلته راځي او ما سره ملاقات کوي، د جمع مانځه نه بیا ځان بصرې عراق ته رسوي. دېس باندې عام سړی د دې دنیا د څوټو دا مازغه چې را چا په عقل کې وي، هغه خو دماغ عقل ته ګوري. ډېر خلک خو د عقل د وجې نه ګمراهان شوي دي. او دا کوم ځای کېږي؟ دا جي د عقل کوم ځای مني؟ طوی الزمان او طوی المکان دا لوی باب دی، لوی دروازه ده، لوی باب دی چې بعضې وخت انسان ته الله یو کرامت او شرافت ورکړي. ډېر کار په لږ وخت کې او ډېر کار په لږه زمانه کې او په لږ وخت کې کول، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لږ وخت کې په سکندونو په حساب کې بیت المقدس ته یا معراج ته رسېږي. دا انسان خپل اختیار هم ني، الله ړکې واچوي. دې د کرامت وایي، کرامت د سړي اختیاري ني، الله کله وغواړي چې صادر کړي، چې ونه غواړي نه صادرېږي. نو چا دې تپوس وکړو دې مرتبې ته په څو رسېدلې؟ وی دې مرتبې ته هغې د بادشاه د زوی د مرګ په عبرت راورسېدله. زما ورو، دنیا ګټل ګناه نه ده، بالکل ګټه. رزق حلال ګټل عبادت دی، په دا نوټ یې درته لیکلی دي او دا مفهوم دی د حدیث. حلال رزق ګټل او خپلو بچو له روزي حلاله ګټل بېشکه کوه، او جومات به جوړ کې، لار به جوړه کې، غریب سره امداد به وکې، حج به وکې، عمره به وکې، نور چې اسم نه د بل د سوال نه خو پې بچې که نه، د بل د احتیاج نه خو پې بچې که نه. چې جامه دې پې ځان له واخېسته او د جامه کې لمونځ وکړې کې دې ثواب دی، او که کور ته دې بچو له بینګلی راوړې، ټماټر دې راوړل، اوم دا نیت کوه چې دا ثواب ګټم. نبی علیه السلام فرمایي کمن وړی چې د ښځې په خوله کې اچې دې کې دې اجر او ثواب دی. هر شي چې غوټه کور ته وړې زړه کې دا وایه دا ثواب ګټم. صدقه کوم په دې خپلو بچو، په دې ښځه، دا فرض صدقه ده، د هغې ثواب د نفلي نه زیات دی. نو مال دولت ګټل ګناه نه ده. حضرت عثمان ته مونږ عثمان غني وایو، دا غني لفظ ورته مونږ لقب یې ښودی. حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه د ډېر مال دولت خاوند و. تبوک غزا کې 3 میسې لښکر سامان ټول د مهیا کړی دی. عبدالرحمن ابن عوف د ډېر لوی مال دولت خاوند و. لیکن رو مال او دولت د آخرت په مقابله کې مقصد به نه ګرځې. بس که د آخرت ګټه راله، مال بال ته قربانې. او که کوم ځای کې د الله او د رسول دا ستا مال په کار شو چې زکات ورکه، دا د هغه په کار دی، ضرور به یې له ورکه. حج در باندې فرض شو، دا د هغه په کار دی چې دا مال ولګوه. جومات جوړېږي یا لار جوړېږي یا بل مسکین ګاونډي دی یا یتیمانان دي، دا هغوی غریبانان دي، دا د الله په کار دی، دی له ورکه. نو بیا به دا مال باندې بروسه نه ساتي، دا به هلته قربانې. زما وروڼو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یو سړی دی دا سوچو کې مونږ دې ته ګورو چې څونه مال به د مرګ نه پس پاتې شي مانه. په دې کې مونږ ټول پراته یو، څو بنګلې به والم او څونه موټرې به والم او څونه کارخانې به والم او څومره جایدادونه به والم، دا خو دا نه پاتې دي که نه. نو مونږ وروستو ته ګورو چې دونه شی ډېر کم چې مانه وروستو پاتې شي. شریعت وایي ټیک ده، وګټه، بچو ته هم پرېږده، نفقه پکې شته، ثواب پکې شته، پرېږده بچو ته خیر دی. خو مخکې ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دې ته مو ګوره چې مخکې مې څه شی ولېږه. ځکه ته چې کوم شي له روان یې زیات حاجت خو د هغې ته دی که نه. نو ما د ابو هریره رضی الله عنه خبره درته ونه کړله چې د مرګ په وخت کې جلل
او ورته وایي ملګری ولې جاړې د خپل دوست سره محبوب سره ملاقات دې کېږي وایي سفر ډېر اوږد دی سامان را سره کم دی نو چې حضرت ابو هریره دا وایي نو موږ پکې کم کوجاګانې یو زما وروڼو دنیا ګټه حلاله حرامه نه ګورئ نمبر 1 وګټه دنیا بچولم ورکه نفقه وګټه نصوت هم وګټه بچولم وګټه ممنوع نه دی خو اخرت له مخکې ځان لولېږه چې کوم خوا ته ور روانې هغه لار ځان ته خشته که سخته لار ده تیاره لار ده کږه لار ده دا زغو د مارانو له لمانانو ډکه لار ده